Hello dear students and welcome to English class. سلام ګرانو زده کوونکو د انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. د تیرو درسو په ادامه باندې دوستانو تیر درسو کې موږ تاسو له الفابet سره په مکمل ډول باندې آشنا سو. د انګلیسي ژبې الفبا مو ویل، ترکیب توري مو ویل. اوس هم ورو موږ تاسو د انګلیسي په ژبه کې په محاوره باندې کار کوو، یعنی خبرې اترې پکې کوو. English conversations. احمد او محمود دی لومړی به دوستانو تاسو غوږ نیسئ. زه تنها انګلیش جملې بیانوم، وروسته له هغه نه بیا انګلیش جملې سره له معنا بیانوم. تاسو به یې راسره تکراروئ، ولې په ابتدا کې فقط غوږ ونیسئ. په دویم ځل چې زه تکراروم راسره تکراروئ له معنا سره. وروسته به تاسو په خپلو کتابچو کې په سپیل سره، یعنی هر توری به یې ځان ته وایاست، سپیلوي به یې ځان سره به یې لیکئ او په خپل منځ کې پریکټس یا هم تمرین ور باندې وکړئ تر څو مو ښه یاد سي. راځو شروع کوئ. Let's get started. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? Good. Do you speak English? A little. Are you Muslim? Yes. Alhamdulillah. Where are you from? Where are you from? I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. اوس دوستانو زه تکراروم، معنا یې هم وایم، آهسته آهسته زه تکراروم او تاسو به یې هم یو ځای راسره تکرار کړئ. دوه کسان دي، احمد او محمود، په خپل منځ کې محاوره کوي. Hello. Hello. سلام. Hi. سلام. How are you? How are you? څنګه یاست؟ I am good. I am good. ښه یم. How are you? How are you? تاسو څنګه یاست؟ Good. Good. Do you speak English? Do you speak English? آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ؟ آیا تاسو په انګلیسي خبرې کوئ؟ A little. A little. ډېرې کمې. Are you Muslim? یا are you Muslim? کولای سو چې موږ تاسې مسلم هم وایو، مظلم هم وایو. امریکایان معمولا مظلم تلفظ کوي، موږ تاسو به یې مسلم تلفظ کوو. Are you Muslim? آیا تاسو مسلمان یاست؟ Yes. Yes. بله. الحمدلله. الحمدلله. Where are you from? Where are you from? Where are you from? د کوم ځای یاست؟ I am from Afghanistan. زه د افغانستان یم. زه د افغانستان یم. Nice to meet you. Nice to meet you. له لیدو څخه مو خوښ شوم. Nice to meet you too. Nice to meet you too. ګورئ په تیزه کې ټي اکثره اوقات امریکایان ډي تلفظ کوي. موږ تاسې ځکه چې نوي یو نو ټي تلفظ کوو. زه هم تیزې تاسو ته تلفظ کوم او هم یې آهسته در سره تلفظ کوم تر څو تاسو ورباندې پوه شئ. Nice to meet you too. 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 زه هم ستاسو له لیدو څخه خوښ شوم. په همدې ډول باندې به دوستانو له ابتدا څخه له هیلو نه نیولې تر اخرنۍ جملې پورې تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او په خپلو منځو کې به یې سره تمرین کړئ. زیات کار به ورباندې وکړئ، له معنا سره به انشاءالله الرحمن یاد کړئ. ډېرې مفیدې جملې دي انشاءالله چې تاسو دا یاد کړئ. وروسته له هغه نه به په بله ویډیو کې پر نورو جملو باندې کار وکړو. که مو احیانا سوال، انتقاد، وړاندیز درلود نو کولای سئ چې واتساپ کې له موږ سره شریک کړئ او یا هم د یوټیوب چینل چې په لومړۍ صفحه کې موږ راخیستی ده، دا زموږ د یوټیوب چینل ده، پن انګلیشان په نامه سره. کولای سئ چې په یوټیوب چینل کې موږ ته کمنټ پرېږدئ. انشاءالله الرحمن موږ به حتما ستاسو کمنټو ته ځواب درکوو. Thanks for watching.